په کټ کې کوم خلک ډیر کوروالی کوي یا سیکس کوي او کومې ګټې لري. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د کنګړي نشان ووهئ. مننه. په کټ کې یا په جګه پایه ډول شي کې کوم خلک ډیر سیکس کوي. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې مطلب ښه ځان پوه کړئ او په کټ کې کوروالی کول کومې ګټې لري. لکه څنګه چې تاسو به ډیر اورېدلي وي چې اکثره خلک داسې فکر هم کوي، سوچ هم کوي چې په ځای یا په ډول ډول طریقه سیکس کول ګټې لري. بالکل دا خو صحیح خبره ده چې هر ځای کې که چېرته تاسو ځای بدل کړئ یا هم منطقه بدله کړئ او سیکس وکړئ، نو کیدای شي د هغه ځای نه چې اول تاسو کوم ځای کې سیکس کوئ یا کوروالی کوئ خوند یې زیات وي. ځینې اکثره خلک بیا په ډیر داسې ځایونو کې هم سیکس کوي چې هغه ډیر لوړ یا اوچت وي. د دې ګټه څه ده او کوم خلک دغه کار کوي؟ دا دوه ډوله دا خلک کار کوي. لومړی ډول هغه خلک دي چې سپین ږیري وي. سپین ږیري خلک یا بوډاګان په دې ډول ډیر سیکس کوي ځکه چې د دوی ذکر ډیر کمزوری شوی وي او جنسي آلای کې یې کمزوروالی راغلی وي. مني یا سپرمونه د میرمنې رحم ته صحیح نشي رسولی او نه رسیږي. په ذکر کې یې ډیر مړاوالی وي یعنې مړاوی وي، د ټوټې په شانتې وي. دوی د اکثره د داسې ډول یعنې پایه ډول شي څخه کار اخلي. په دې ځای کې دوی ذکر خوند اخیستلی شي چې د دوی ذکر لوړ وي او په ښځه یې هم په لوړه اندازه وي او په دې ډول خوند هم زیات وي او بیا یې ذکر هم را لوړېږي یعنې شخیږي او ښه کوروالی کوي. دوهم هغه خلک چې په ذکر کې کموالی وي یعنې د میرمنې رحم ته صحیح ذکر نشي رسولی یا هم مني یا سپرمونه سم نشي رسولی او میرمنې ته حمل نشي ورکولی. د دغسې ډول څخه کوروالي څخه خوند اخیستلی شي او میرمنې ته هم د دغسې ډول کوروالي ته خوند هم ورکولی شي ځکه چې دوی د پاسه وي او میرمن هم له ریښتې نه یعنې له لاندې خوا نه وي یا یې میرمنې شرمګاه هم را لوړه شوي یعنې ذکر ته سمه برابره شوي وي او میرمنه هم ورڅخه سم خوند اخیستلی شي. کوم خلک چې په دغه طریقه یعنې په کټ یا هم په نورو چوکۍ یا په جګه پایه ډوله شي باندې کوروالی وکړي، ډېر خوند میرمنې ته هم ورکوي او ډېر خوند خاوند هم ورڅخه اخیستلی شي. که غواړئ چې تاسو هم په کټ یا هم په جګه پایه ډوله شي کې کوروالی وکړئ، کولی شئ. هر هغه سړی چې ډېر خوند وغواړي چې خوند واخلي له میرمنې څخه او میرمنې ته هم خوند ورکړي، نو کولی شي په چوکۍ یا په جګه پایه ډوله شي باندې یا هم په کټ کې کوروالی وکړي ترڅو میرمن هم خوشحاله شي او خپله هم خوشحاله شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.